په خیر ملګرو. خفګان راته لږ ډېر ځکه دی چې پرونه یو ګڼکپ په ریبان چشمې والي دي هوټل کې رانه په میز پاتې شوي. خدا دا چې صرف دې نیم والي دا هوټل والا یم 1500 دغسې د ده خواته مستو والا یو 3000 دکانداران او بلکې جوس والا یې په 15 ګیلاس جوس پکې هم والی دی. خبره دا ده چې راځم چاهت فتح علي خان دغه غانا یوټیوب لرې کړې ده 25 میلیون کسانو کتلې وه او کاپی رایټ سټرایک د وجې نه لرې کړې ده. چاهت فتح علي خان بدي ویلي وه خو چاهت فتح علي خان بد اړخون ته میمز ته راځم خو دوه خبرې پکې زما ډېرې خوښې شوې. بیګای وایس اف امریکا باندې انټرویو وه. یو خو د پازیټیویټي مطلب دا چې خپل ځان انجای کوي دا زه ځان دپاره ویمه ما په میوزیک باندې مهنت کړی او زما د ماشوموالي نه ارمان و. که څوک خاندي که څوک راپسې خبرې کوي که څوک راپسې ملنډې کوي که څوک راپسې بد وي زه هر څه انجای کوم. نو دا یې ډېره ښه خبره ده. بله د هغه دا کانفیډنس دې ته خفه کېږم. باقي د هغه سندره کاپي رایټ سټرایک لاندې راغلې ده او وایس اف امریکا دغسې ډېر نشریاتي ادارې د هغه انټرویوز کوي او زیاتې دا کړی دی ظلم یې دا کړی د میمز نه مخکې د هغه ظلم چې د کمې جنۍ ورسره په ګانه کې دا پکچرایزیشن کړی دی نو دې ظالم صرف او صرف هغه له 400 روپۍ ورکړي دي هغې له او دغه ګانې د له 15 لکه روپۍ پاکستاني کلدارې ګټلې دي. اوس راځم میمز ته. په وایس اف امریکا په هغه پوسټ باندې خلکو ډېر دلچسپه تبصرې کړې وې دنیا کا واحد سنگر جس کو سننے میں کوئی گناہ نہیں یعنی دنیا واحد سنگر دی یو پہ لکھ رہی بس اس طرح کا کانفیڈنس چاہیے. اور میں وائس آف امریکا کو معتبر نیوز سمجھتا تھا باقی کی طرح یہ بھی بے روزگار نکلے. اور بل لکھلی بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس مثال پر عمل کیا ہے چاہت نے. یہ فنکار نہیں بلکہ ایک موسیقی کا دہشت گرد ہے. اور چاہت فتح علی خان کے پاس اس نام کے علاوہ اور کچھ نہیں. یو لیکلی دی چې ټیکسی ډرایورز کی دعائیں کام کر گئی. بہرحال ډیر انٹرسٹنگ کمنٹ دی. یو لیکلی دی انعام خان چې آپ پریشان نہ ہو چاہت کی دشمنی صرف میوزک سے ہے آپ کو کچھ نہیں کہتا. یو لیکلی چې یا اللہ ہمیں اس سے محروم فرما ان کو اپنے پاس بلا. او ډیر خلکو دغه انکریج امداد ورکړی چې تا د انټرویو وکړه. फहद खान लिख रही थी जिंदगी अच्छी खासी ठीक गुजर रही थी बीच में इसका गाना आ गया ओए होए गाना सुन के बंदे का कब्ज हो जाता है. बहरहाल दा मुनासिब को ना फजूल आदमी है दगम प्रेदम. सिंगिंग में चार فتح علی خان और सियासत में नवाज शरीफ जितना नाम आज तक किसी ने कोई न कमा सका. और यो कमेंट नशम वेले और चाहत साहब म्यूजिक की तबाही में आपका कितना हाथ है. यो थी पुख्तन कड़ी और यूं लिखी पता नहीं ये हमारे किन गुनाहों का बदला हमसे ले रहा है. और वो भाई मारो मुझे दा खुडेरू लिखी थी जिंदगी ठीक ठाक गुजर सैयद शाहबाज अली शाह बुखारी लिखी थी नया कबस कुशा गाना चाहत فتح علی خان. और जने कमेंट वेल्यू नहीं और ये शख्सियत मौसूफ हूबहू पाकिस्तान का खासा है. और उर्दू के सड़िया तो पुख्तो पेकरा ट्रांसलेट करला डॉक्टर क्या बोल रहा है क्या ठीक हो जाएगा. उर्दू अदी मलगी जो बशान गलत हो तो बहरहाल और यो पीडियर माहिराना तब चेरा कर ला गूंगो शेर सिर्फ लिखने दे गूंगो को तकल्लुम के मौके है मुयस्सर जो साहिब गिरफ्तार है वो चुपचाप खड़े है. बहरहाल ब्याईदा नु हवेली दा खुदा दा چې बस चाहत فتح علی خان نه انجای کوي او ما د بار په دامه انټرېسټینګ چې ما واده کړی دی او خوشاله ژوند تیر ما هپیلی میریډ نو کانفیډنس دی پازیټیو دی بس انجای کوي نو لکه اوس څه سړی ویلی شي او مشر کس دی کنزل منزل او دا شنو خو نه دی په کله باته میمز کو نو کیږي دا خو دنیا د خلک په سنجیده تقریرونو پسې میمز کوي نو. او باقي د وایس اف امریکا باندې تاسو دا کمنټس کو ګورئ زیات به انجای کوو. ما دا کمنټس ازنی خلک وایي کنه وکیل خان موزه تاسو کمنټس ګورم نو ما متبیگا وکیل خان نزانه جوړ کړو دا کمنټس په کاته دا ځنی میته اسکرین شاٹ اغستی دی بس اخیره ته مې چې پتہ نہیں کس نے پورغلا ہے موسیقی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے. صحافت سے ویل اپن کا سفر امیزنگ ٹیلنٹ پاکستان ایو بیلیکلی جسٹ عمران خان دلوں کی धड़कन. बहरहाल करोड़ों दिल की धड़कन करोड़ों दिलों की जान यो بیلیکلی چې کروڑوں دلونه زما دلو باسا زبکه نیمه. نو باقی دغه تفسیری په خپل وګوري او زما وینادار چې
پازیټیویټي او بهرحال مشر دی بس خپل شغل میله دار سړي لګول دا هم خپل لړل تپل کوي کور دی وداني